اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې سپوږمۍ او ګل بیبي په ملک نیوکه وکړه چې ولې وسلوال خپل کور ته راوستي دي. اوس به دا واورو چې د کنډو کلي شورا د مطلب شاه په هکله څه پرېکړه کوي. ښه انجینر صاحب فریده وایه که نه د مطلب شاه سره څه وشو؟ بندي کړی یم دی، څه نتیجه به ورکړي او که نه؟ میوه ګل کاکا نتیجه یې له خیره سره ورکړله. مطلب شاه په خپلو ټولو جرمونو اعتراف وکړو. څه اعتراف یې وکړه؟ و سربند ته بم مطلب شاه ایښی او ورسره پکې لاس د ملک غني و، ځکه ملک غني مجبوره کړی و. نو فریده وراره ملک غني ولې مجبوره کړی و؟ په څه خبره؟ سردار اکا په دې خبره چې د سربند په جوړېدو کې ملک ته تاوان دی او هغه هم د ځمکې. څنګه پکې ملک ته تاوان دی؟ سربند خو که جوړ شلو نو شاړې ځمکې به آبادې شي. همدغه د شاړو ځمکو آبادېدل تاوان دی. د ملک اراده ده چې دغه ځمکې غصب کړي او چې شاړه ځمکه آباده شوه بس د غصب نه وځي. ها نو دا خبره ده. خو هسې فریده وراره داسې نه چې مطلب شاه سبا په دې خپل اقرار باندې منکر شي له موږ او تاسو نه به ځان خلاص کړي. نه 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 سردار اکا منکرېدی نه شي، زما سره ثبوت دی. ثبوت؟ څنګه ثبوت؟ و انجینر صاحب فریده میوه ګل کاکا ما ورنه غږ ثبت کړی دی په خپل ټلیفون کې. زړه مې و چې ویډیو ترې وکړمه خو په ویډیو باندې خفه کېده او ما ته یې پوره حال هم نه ویله. نو بس زم د ویډیو نه تېر شوم او پټ مې ترې غږ ثبت کړو. ښه نو بیا خو یې په منګه واوروه که نه چې څه ویلې څه ګلانې دوډولي. سمه ده ته صبر چې زه یې دې موبایل کې راواړم. دغه دی سربند ته خو بم ځکه ایښی و چې ملک صاحب غني راته ویلي و. زه په خپل ځاني ستاسو د سربند د جوړېدو ډېر طرفدار وم. په اوله کې مې تشویق نه کړی و که نه زه هم همدا وایم چې ته یو دم څنګه بدل شوې. ملک صاحب درته څه ویلی دي؟ بس موږ په دغه خبره پوه کړه ملک صاحب ته د سربند په جوړولو کې کوم تاوان دی؟ تاوان خو ورته دا دی هغه وایي چې دا سربند جوړ شي نو دا دښته به آباده شي او چې دښته آباده شوه نو دا د شورا په ملکیت کې راځي او بیا یې زه غصب کولی نه شم. ښه وام اورېدل منکرېدی نه شي. آفرین دا دې ورسره ښه کار کړی دی. خو اوس به ورسره کېږي څه؟ د هغوی دپاره هم د سزا په هکله څه فکر کړی دی؟ سردار اکا سزا خو یې همدا ده چې د سربند تاوان به ترې اخیستل کېږي، د ملک نه نغدی او مطلب شاه به پکې کار کوي. ګل خبره ده. مطلب شاه ته به دا فیصله واورو، پیسو ورکولو ته هغه هسې نه تیارېږي. مکوه خوبونه زړور خانه درته پراته دي په سربند کې ډېر کارونه زړور خانه. پاڅېږه داسې دې څادر په سر راکش کړې تا سره لکه چې د کار غم نشته. څه کار؟ د څه شي کار؟ وایي د چې شي کار راشه کې ګوري د سربند کار د سربند. ولې تا ته ما ونه ویل چې سربند کې درته کار پروت دی؟ ته دلته مېلمه نه یې چې داسې اوږد اوږد راته غځېدلی بندي بندي او زما په لاس کې. هله پسته چې ځو مزدورۍ ته. نو ته ما مزدورۍ ته ولې بوځي؟ تا ته خو هغه ورځ ما وویلې که نه چې زه د شورا سل نیمې ټولې منم، خو عجب ګل کاکا ته لکه چې زما په خبره نه پوهېږي او یا دې شورا ته زما خبره نه ده رسولي. ستا خبره مې شورا ته ټکې په ټکې رسولي. هغوی به کیني فیصله به کوي چې تا سره څه وشي او تر څو چې فیصله کېږي ته خو زما لاس لاندې کار به کې کار. د خوښه کېدلو خو فکر هم ونه کړې چې ګونې تا هر څه ومنله
او زه به دې خوشي کړم تر هغې به در باندې کار کوم تر څو چې شورا نه ویلي. نو دا خو ظلم دی که نه چې زه هر څه منم او بیا هم را باندې کار کړي. او رښتیا که زه در سره لاړ نه شم نو ته به څه وکړي؟ زه به یې دې ډډو ته شنه شنه ډانګونه ونیسم، اړخ په اړخ به دې اړم او غرب به درنه وباسم. زه به څه وکړم ولې زه تا ته نه یم معلوم؟ پاڅه پاڅه چې زه کار ته ناوخته دی. پګه زرمینې څنګه دې موبایل ته داسې په ځیر ځیر باندې ګورې؟ خیرت خو دی؟ او خیریت دی. یو شیبه مخکې مې د کشمالې خور سره خبرې وشوې، ویلې چې زه تا ته یوه ویډیو درلیږم، هغه وګوره. د څه شي ویډیو ده؟ مرکز کې به یې نوي ډیزاینونه جوړ کړي؟ نه د مرکز ډیزاینونه نه دي، د مرکز یو کارکوونکې ده د نجیبې په نوم باندې. کشماله خور وایي چې ډېره بېوزله ده ځکه د کور سرپرستی بل څوک نشته او د کورنۍ تعداد یې ګڼ دی. ها دغه دی ویډیو راغله، ته صبر وکړه چې زه دا راواړو ما دواړه به یې وګورو. سمه ده. وی دا خواران د ماشومانو خو په خپل څپلۍ هم نشته دی که نه. او زرمینې د دې ښځې ته وګوره، خو شاته واوره ښکاري او دې غریب یې داسې څه شی نه دی اغوستی چې یخنۍ پرې قرهره شي. الله قربان قربان. وی دا ماشوم وګوره لاسونه یې چې چاودې دي. زرمینې زه دا ویډیو نوره نشم کتلی. تورپیکی بابی چې څنګه یې ته نشې کتلی داسې هېڅوک هم نشي لیدلی. ډېره دردونکې ویډیو ده. داسې ډېرې کورنۍ زموږ په وطن کې شته چې د خلکو مرستې ته اړتیا لري. ښه نو اوس به څه کوو؟ ها په دې هکله به د مرکز د ښځو سره خبرې وکړو چې د چا څه وسه یي باید ورسره وکړو. نجیبه ډېره همتناکه ښځه ده. ته وګوره په دې حال کې چاته لاس نه غځئ چې ګوندې موږ مجبوره یو او مرسته موږ سره وکئ او د مرکز د خلکو نه خو بیخي نه اخلي. خدای به خیر کړي. خدای دې زموږ کلیوال ته وس ورکړي چې ډېر څه ورته راټول کړو. که ډېر څه راټول شي نو د نورو بېوزلو کورنیو کار به هم وشي. ښه زه چې ځو مرکز ته چې دا خبره د ښځو سره شریکه کړو. ترورې مینه اوده ده خو ته لږه ورته کښېنه. که راپاڅېده ټالۍ ورکړه چې زه لږ کار وکړم. دا اوړه مې نه دي لامده کړي، دا لامدوم. سمه ده د مینې نه بېغمه اوسه. خو سپوږمۍ لورې وړه دومره لامده که چې همدا زموږ د 3 کسانو وشي. د وسلوالو غم ونه کې. دا وسلوال چې موږ تنګ نه کړو نو داسې نه ځي. خو داسې به بیا ملک ماما موږ سره کله ومني. که هغه خبر شي نو زموږ به هم خیر نه وي ځکه ملک ماما په وسلوالو خفه کېږي. خفه کېږي ځکه خو درته ویمه که نه چې وړه کم لامده که تر څو د یاسر پلار ته معلومات وشي چې موږ نور وسلوالو ته خواړه نه پخو او چې موږ ورته خواړه پاخه نه کړو نو هغې به څه خوري؟ مجبور دي چې لاړ شي او دا ځای پرېږدي. او چې کله وسلوال لاړل نو کېدی شي د یاسر د پلار په خوی کې هم بدلون راشي. د شورا سره به څه جوړ جاړی وکړي او ورسره به پخلا شي. های های ترورې فکر نه کومه. په ملک ماما خو د شورا نوم بد لګېږي. پاتې لا جوړ جاړی. سپوږمۍ لورې دا اوس چې هر څه کوي نو د وسلوالو په ډاډ یې کوي چې په میدان کې ځان ته پاتې شو بیا دا کارونه نه کوي. نو زه کوم چې وسلوالې باید تنګ شي او له دې ځایه لاړ شي تر څو موږ هم د کلیوالو له ګواښونو او پیغورونو خلاص شو. چې چېرته هم 2 کسان سره کښېني نو د وسلوالو خبره به کوي. وسلوال نه دي سم غم دی غم. سمه ده ترورې زه به وړه لږ لامده کم. خدای وکړي چې ستا کوم نیت دی دا ورباندې پوره شي. پوره کېږي له خیره تمه به یې پرې شي. اوس خو پوهېږي چې تیاره ډوډۍ را روانه ده نو ولې به ځو چې 1-2 وخته پې ډوډۍ بنده شوه په خپله به لاړ شي. تازه ګل وراره دا حسن خان لکه چې حصار شو او زه او ته ورته دلته په جومات کې ناست یو. که دې خوښه یې ځه چې ځو عمل ته ورشو ژرندې ته. نه نه راځي
سوال جواب یې کړی چې زه خامخا درځم، اوس به راورسېږي په خیر. ښه زه حسن خان خو به م راشي، خو ته دا ووایه چې د زړور خان په هکله زه فکر وکړو که نه چې د زړور سره به نور څه کېږي. سردار اکا ډېر ښه فکر مې کړی دی. زما زړه دی چې زړور خان ولیږو تبلیغ ته، ګوندې خدای تعالی ورته سمه لار وښی. دا خو به ډېره ښه شي، خو بیا دې حسن خان د څه لپاره راغوښته؟ خو د زړور خان پلار دی که نه، مشوره به ورسره نه کوو. مشوره ورسره ښه ده، خو د حسن خان د زوی په هکله چې هره فیصله وشي حسن خان به پکې نمه ونه کي. هغه دی راغی په خیر سره. سردار اکا او ملا صاحب تازه ګوره السلام علیکم. وعلیکم سلام. حسن خانه راځه همدغلته زموږ د دواړو ترمنځ کښېنه. خدای دې در سره ښه وکړي. خیرت خو به یي که نه؟ زړور خان خو به تښتېدلی نه یي؟ نه تښتېدلی نه دی او نه تښتېدی شي، البته یو زیری درته لرمه. کوم زیری و سردار اکا؟ د زړور خان د اصلاح زیری. اوس د خیره سره یو څه ناڅه د سربند په کار کې سم شوی دی. دا څه اورم ده؟ ولې زړور خان به اصلاح کېږي نه؟ مونږ چې دا دومره خواري کړې نو د همدې لپاره چې زړور خان یوې سمې لارې ته برابر شي. خبر یې که نه؟ اوس یې ویلې دي چې د شورا هره فیصله منمه. ښه که داسې وي نو زه خو به د خدای تعالی شکرونه ادا کم. خو ملا صاحب تازه ګله تاسو به نوره څه فیصله کوئ؟ فیصله شوې ده، یوازې تا ورباندې خبره و په خیر. تازه ګل راره وایي چې زړور خان به تبلیغ ته ولیږو، یو څه وخت به د خدای تعالی په لاره کې تیر کي، او که الله ته منظوره وه نو د تبلیغ په لاره کې به سم شي. تبلیغ ته چې لاړ شي دا خو به غواړي لا غواړي شي، خو هسې نه د هغې ځای نه ونه تښتي. بېغمه اوسه، د تښتېدو امکان یې نشته. کله یې پرېږدم؟ زه په تبلیغي مرکز کې د مشرانو او تشکیل کوونکو سره خبرې کوم. هغوی ته به د زړور خان په هکله سپارښتنه وکم چې دا زموږ مجرم دی، باید تاسې ورباندې پوره پام وکئ. نو ته اوس په دې خاطر راغوښتی چې تا ته دا فیصله منظوره ده؟ ولې راته منظوره نه ده؟ زه خو به د خوشحالۍ نه خولۍ اسمان ته وغورځوم، ویمه چې هر څه کوئ هغه وکئ، خو چې هلک سم شي. ویدو خو تاسو ټولو وکتله؟ هی هی اوم کتله. زرمینې ډېر مې په زړه بد شو. د کابل خو ډېرې سختې واورې دي، دا خواران به څه کوي؟ او دا په کوم ځای کې اوسېږي؟ شبانې کانې دا د مرکز کارکوونکې ده، نجیبه نومېږي. کشمالې خورې دا ویدو موږ ته په دې خاطر رالیږلې چې موږ او تاسو ورسره څه مرسته وکړو. نن سبا د چا په لباسونو او بوټانو مه تېروځئ. د همدې دپاره یې داسې لباس اغوستی، داسې بوټان په خپو کوي چې خلک ورسره مرسته وکړي، خلکو نه پیسې ووهي. صبرو دا ته څه وایې؟ نجیبې غوښتنه نه ده کړې، سره ده دې چې کشمالې ورته ویلیم دي چې د کابل مرکز به تا سره څه مرسته وکړي، خو نجیبې نه ده منلې، ځکه هغه نه غواړي چاته لاس اوږد کړي. او که نه نو زما په زړه کې هم دا خبره راغله چې دې ښځې سره کابل کې کشماله مرسته کولی شي، خو خامخا څه خبره شته چې زموږ د مرکز نه یې غوښتنه کړې. بس همدا خبره ده. اوس باید موږ او تاسو تر خپلې وسعه مرسته وکړو ورسره. نو څنګه مرسته ورسره کولی شو؟ نغدې پیسې خو موږ دومره نه لرو. خبره د نغدو نه ده، که موږ او تاسو په کور کې ګرمې جامې ولرو، ولو که زړې وي، همدغه شان چې هر شی زموږ او ستاسو نه زیات وي، نو باید خیرات یې کړو، د یو چا به په کار راشي. های زرمینې، نن سبا هم د دې مرکز څخه د خیرات مرکز جوړ دی. کله کډوالو ته خیراتونه ټولوي او کله بېوزلو ته. بس موږ به کار نه کوو نو، او چې کوم کار کوو هغه به خیراتونو کې ورکوو. صبرو دا د هر چا د خپلې وسې خبره ده، چې د چا وس کېږي مرسته دې وکړي، او چې وس یې نه کېږي قراره دې کښېني.
که نور هیڅ هم نشي کولی د بل چا مخه خو دې نه نیسي. تورپیکۍ رښتیا وایي، مونږ او تاسو په خپلې وسې ملامته یو. په کورونو کې به وګورو چې زمونږ په وس کې څه دي او له مونږ او تاسې ورته د مرستې غوښتنه کړې. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې یې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې مطلب شاه د تحقیق په پایله کې مجرم وپېژندل شو. نو د یو مجرم ثابتولو لپاره تحقیق کول څومره ضرور دي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 2 6 15.